نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. زمان دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو، په ګناهونو کې یو عظیمه ګناه، یو غټه ګناه، یو کبیره ګناه چې د هغې ګناه په وجه الله رب العالمین بنده جهنم ته ورګزاري. هغه ګناه د وجه نه الله رب العالمین دې بنده ته دومره په غصه کی، دومره په غضب کی، الله ورته دومره په قهري چې هغه رحیم رب چې په خپلو بندگانو باندې د ټولو نه زیاته مهربان رب د دې ګناه د وجه نه دا بنده راونیسي او جهنم ته ورګزار کړي. هغې ته ګناه د قتل ویلې کېږي. د یو مسلمان وینه یو مسلمان په ناحقه طریقه باندې قتل کول دا دومره عظیمه ګناه ده، دا دومره لوی جرم دی، دا دومره سخت سزا لري
چې الله رب العالمین د قتل په وجه چې د هغه د بنده وینه د په ناحقه طریقه تویه کړي الله رب العالمین دې د هغې په وجه جهنم ته ورګزار کړي او په جهنم کې دې وسوځوي. قرآن کریم کې الله رب العالمین هغه فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا چا چې یو مؤمن مسلمان قتل متعمدا قصدا عمدا قتل کړ د دې بس سزا الله وی فجزاؤه جهنم د یو مسلمان د قتل د وجنه د هغه د وجلو د وجنه د هغه د وینې د تویه کولو د وجنه فجزاؤه جهنم الله وی جهنم دی جزا ده جهنم دی زیره جهنم ته ورلړکم او بیا وغضب الله عليه ولعنه و دنیا کې هم د الله غضبونه دی بنده ته متوجي ولعنه الله بلعنتنا مراوري دا هغه ملعون انسان دی دا هغه مغضوب انسان دی دا هغه باغی انسان دی چې دا الله یو مؤمن بندي دا الله رب العالمین قیمتي انسان مؤمن چې د اسلام په شرف مشرف شوی دا هغه وینه د په ناحقه طریقه تویه کړې ده دا الله غضب او دا الله لعنتونه دی بنده ته متوجي او بیا دسم نه پریدي الله وی جهنم ته ورغرزوم جهنم ته داخلوم واعد له عذابا عظيما الله وی سخت سزا به ورکوم په دې جهنم کې نورم تاسو ورکوټي عمل نه دی کړی د یو مسلمان وینه دي توې کړی دا یو مسلمان دی وجلې دی یو مسلمان دی قتل کړی دی الله ته دا بندگان ډیر ګران دي الله د دې بندگانو د رزق وعده اخیستې ده تر اولګيږي د هغه الله بنده په ناحقه طریقه باندې قتل کې ستا څه خیال دی ته به الله پرېږدي الله وی جهنم ته دي داخلوم جهنم ته دي ورغورځوم په ډېر افسوس سره دا مرض زمونږ په دې پښتنو کې ډېر زیات عام شوی دی بالخصوص او بالعموم په ټوله دنیا کې عام شوی دی په وړه وړه خبره قتل په وړه وړه خبره تمانچې کلاشینکوفې په وړه وړه خبره باندې گزار زما محترمو دا څه شی په من کې داخل شوی دی دا څه شی موږ دومره جرأتمن کو دا څه شی موږ دومره د دې جهنم نه بې خوفه کو دا څه شی د موږ نه د الله غضب او د الله قهر او د الله رب العالمین عذابونه غیر کړه زما محترمو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو ډله د یو قوم طرف ته ولېږله چې د هغوی سره جهاد وشي انس رضی الله اسامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ وایي زه مو یو انصاري صحابي و د هغه ډلې او د هغه قوم د جهینه قبیلې یو ډله وه په دې جهینه قبیلې کې یو بل قوم و د هغې نه یو کس وایي موږ چې وکتل هغه ځان له ولاړ دی نو موږ اراده جوړه کړه چې په ده باندې ورشو او په ده حمله وکړو دا قتل کړو وایي هغه کس چې موږ ولیدلو چې یاره دا اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ په ما پسې را روان دی او قتلی مې وجنې مې نو هغه د یرې د وجې نه لا اله الا الله وویله کلمه یې وویله انصاري وایي چې کله هغه کلمه وویله اسلام کې داخل شو مؤمن شو وایي زه ترې راواپس چې زه خو دا نه قتلوم ده له لاس نه وروړم وایي اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ ورغلی په هغه سړي ګزار وکړه هغه یې قتل کړه چې کله بېرته رال د الله رسول ته خبر ورکړه د الله رسول د دې انسان په قتل باندې دومره خفه شو دومره پریشانه شو دومره په خفګان کې پرېوتو دومره عظیم جرم یې وګڼل وایي اسامه بن زید رضی الله تعالی عنہ هغه وایي چې ورته پته ولګېدله وایي ما ته یې وویلې اقتلته بعدما قال لا اله الا الله
اسامه تا رسته د دین قتل کې چې هغه لا اله الا الله ویله هغه د توحید کلمه ویله بیا هم تا توره ورنږدې کړه هغه لا اله الا الله په خوله باندې راوستله ته بیا هم د هغه د قتل نه قلار نه شوې وایي ما ورته وویل ای د الله رسوله انما کان یقینا دې سړي چې دا کلمه ویلې ده متعوذا د ما نه ځان بچ کو د قتل نه یېرېدل د قتل د یېرې د وجې نه ده دا کلمه وویله وایي د الله رسول دومره غوسه و وایي راته یې وویلې اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله د لا اله الا الله د لستو نه پس هم تا دا قتل که ستا ایمان ستا اسلام تاله دا څنګه هغه غیرت په دې زړه کې در واچو ستا ضمیر څنګه ګواره وکړه چې د لا اله الا الله وویل او بیا هم تا قتل که اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه وایي د الله رسول ته چې د دې خبرې پته ولګېدله نو وایي د الله رسول فما زال یکررها د الله رسول دا کلمه بار بار ما ته ویله اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله اسامه د لا اله الا الله د ویلو نه پس هم تا دا قتل که د لا اله الا الله ویله تا بیا هم قتل که وایي بار بار د الله رسول ما ته دا خبره کوله وایي زما په زړه کې ما دا تمنا و ارزو وکړه ما ته د خپلې ګناه احساس وشو زه خفه شوم چې اسامه ورکوټه جرم دی نه دی کړی غټه ګناه دی کړې ده غټ جرم دی کړی دی غټه خطا درنه شوې ده چې یو مسلمان دی قتل کړی دی وایي په زړه کې مې دا تمنا وکړه ارزو وکړه دا خواهش مې وکړو انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم چې ما د نن ورځې پورې اسلام نه وی راوړی زه د غیر مسلم پاتې شوی وی خو چې دا ګناه د مانه نه وی خیر دی ما د دې نه پس اسلام راوړی وی زه د کفر په حالت کې دومره وخت ژوندی پاتې وی خو چې دا د قتل ګناه د مانه نه وی شوی دا عظیمه ګناه د مانه نه وی شوی اسامه رضی الله تعالی عنہ وایي ما دا خواهش وکړو چې خیر دی زه د کفر په حالت کې وی خو چې دا قتل مې نه وی کړی د دې سړي وینه په ناحقه طریقه ما دا نه وی توی کړی یو حدیث درته ویم سړی ورته حیران شي د الله رسول فرمایي لزوال الدنیا د دنیا ورانېدل د دنیا ړنګېدل د دنیا ختمېدل دنیا غورځول دنیا لوټي لوټي کول اهون علی الله دا وړه ګناه ده د الله په نسبت باندې من قتل رجل مسلم په دې نسبت سره چې د یو مسلمان قتل په ناحقه طریقه وشي یو طرف ته د دنیا ړنګې ړنګې شي دنیا دې لوټي لوټي شي بل طرف ته د مسلمان قتل وشي الله ته د دنیا ورانېدل دا وړه ګناه ښکاري او د مسلمان قتل په ناحقه طریقه دا غټه ګناه ښکاري ته سوچ وکړه چې الله رب العالمین ته د خپل بندگان څومره خوښ الله ته د خپل بندگان څومره ګران دي الله ته د خپل بندگان څومره د عزت او د شرف والا دي او ته راولګېږي دا په ناحقه طریقه باندې قتل دا په هسې تاویل او ماویلو باندې قتل یا دا د توحید په عقیده باندې ته قتل یا دا هسې ستا غضب او غصه او جوش او نشه در باندې غالبه شو ته قتل دا ته څه غلط او څومره غټ جرم کې په یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان اهل السماوات کچرته د اسمان مخلوق ملائکه و اهل الارض او د ځمکې دا ټول مخلوق د اسمان ټول ملائکه د ځمکې ټول مخلوق اشترکو درا جمع شي او یو ځای شي فی دم مؤمن د یو مؤمن د مسلمان د جسم نه د وینې د رایستو په معامله کې دی ټول شریک شي او اتفاق وکړي انسانان پیریان ملائکه دا ټوله دنیا را جمع شي او د یو مؤمن مسلمان په قتل کې شریک شي د الله رسول فرمایي لأکبهم الله فی النار الله به دا ملائکه هم راوغورځوي الله به دا ټول انسانان هم راواخلي او جهنم ته به یې ورلړه کړي د دې دپاره چې د یو مسلمان په قتل کې شریک شي دا دومره لوی جرم دی دا خو د عام مسلمان د قتل ګناه ده دا خو یو عام عادي مسلمان
چې اسلام قبول کړي د اسلام په شرایعو عمل کوي د اسلام په ارکانو عمل کوي د هغه د قتل دومره لویه سزا چې الله رب العالمین که د هغه په قتل کې د اسمان ملائکه هم شریک شي د ځمکې ټول مخلوق شریک شي الله دا ټول مخلوق او ملائک د هغه د یو انسان د قتل د وجنه د یو مؤمن د قتل د وجنه جهنم ته ورغورځي نو سمو خیال لکه عالم شهید شي که یو سړی را پاسېږي یو عالم شهید یو عالم قتل کی یو موحد قتل کی د لا اله الا الله پرچار کوونکی قتل کی د لا اله الا الله د आवाज اوچت کوونکی قتل کی د لا اله الا الله مدافع قتل کی د محمد رسول الله د سیرت आवाज په هر ګټ کې اوچتونکی دا قتل کی دا غو څومره لوی جرم تاسو ټول به د دې مسلې نه واقف یې کله نه چې د افغانستان د نظام بدل شوی دی زوړ حکومت تللی دی او نوی حکومت راغلی دی په والله العظیم دومره به په افغانستان کې چرګان هم نه حلال شوي دومره به په افغانستان کې څاروین او ځناوران هم نه قتل شوي څومره چې زما استاد کلمې رونه موحدین سلفیان اهل حدیث قتل شوي دي یا زما محترم داول منګ اول سر کې جړه کوله په شیخ عبید الله متوکل پس چې ظالمانو په ناحقه طریقه زمونږ نه یو داعی واخست د کابل په ښار کې د قرآن د تفسیر هغه آواز اوچتونکی د الله رب العالمین د توحید طرف ته داعی دا یې رانه واخستل موږ صبر وکړه الله د ظالمانو نه انتقام واخله موږ ډېر صبر وکړو چې کېدای شي موجوده حکومت به قاتل گرفتار کی او چې څه نظام دی او څنګه حکومت نوم ځان له کېښوستی دی په هغه اسلامي نظام سره به دا قتل کی سریعام به پانسي کی هغه ته به سزا ورکړي د دې دپاره چې څوک دلته امن خراب نه کړي خو لیکن دا د وینو سلسله ونه درېدله جاري وه هره ورځ به څوک د ونې په شاخ باندې چا را ځوړند کړی او پانسي کړی وي څوک به په چړو باندې چا والی څوک به چا ذبح کړی چا سره به کومه طریقه کړې وه په والله العظیم چې د چا په زړه کې د چا په وجود کې لږ شانتي انسانیت او زړه موجود وي قسما بالله چې څاروو سره به دا حشر ونکړي په والله العظیم که د چرګ او د څاروي سره دا حشر وکړي کوم حشر چې زما استاد مسلمان رور سره په افغانستان کې دی مسلمان کړی د هغې نه پس یو څو ورځې مخکې تاسو به خبر شوي یو بل اهل حدیث عالم چې د بخاري د درس نه فارغ شو کور ته روانو ظالمان قاتلان دا بېدینه او بې ایمان او بې وجدانه خلک راولګېدل هغه یې سره د زوی شهید بیگانه ابل بیگا خبر راغلی والله العظیم هر زړه دردمند دی هر سترګه کې تر اوسه پورې اوښکه پرته ده هر وجود بېتابه دی هر زړه پر هر دی چې د اسلام یو خوږ داعي یو ستر داعي یو عظیمه هستی د علم غر د تقوا غر د ورع د غر د اخلاق یو نمونه د سیرت او د ماهر انسان د قرآن مفسر فضیلة الشیخ سردار ولی رحمه الله رحمة واسعه هغه په شهادت رسولې زما محترمو یو خو عام مرګي د شیخ رحمه الله د شهادت مرګ ډېر ناشنا مرګ دی دغه ظالم او بېدینه انسان دا بېناموس او بېوجدانه انسان د انسان په جامه کې یو تور داغ دا د حیوان نه بدتر انسان د میلمه په شکل کې د شیخ خواله راغلی زمون خدا دستور دی چې د میلمه میلمستیا کوو زمون خدا دستور دی چې میلمه ته بیټک کولاوو زمون خدا رواج دی موږ ته اسلام دا حکم کړی دی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر څوک چې د قیامت په ورځ باندې ایمان لري او پر رب العالمین باندې ایمان ساتي فلیکرم ضیفه هغه به د میلمه اکرام کوي شیخ رحمه الله د میلمه اکرام کو خوراک یې ورته راوړ دې ظالم او وحشي او زناور ځان سره چاړه راوړي
شیخ رحمه الله باندې وارونه وکړو تر دې چې د 26 نه زیات وارونه دا هغه زړه په دې باندې یخ نه شو اخره کې شیخ رحمه الله ذبح کړو د هغه نه سر جدا یا ظالم انسانه یا قاتل انسانه اے د انسانیت په جامه تور داغه اے د مسلمانانو په جامه باندې پټ یو وحشي او کافر او بېدین انسانه په والله العظیم تا یو عام قتل نه دی کړی تا د امت مسلمه یو صفه سالار قتل کړی دی تا عام قتل نه دی کړی تا د الله د دې عظیم کتاب مفسر قتل کړی تا عام قتل نه دی کړی تا د محمد رسول الله د احادیث ترجمان قتل کړي تا عام قتل نه دی کړی تا د بخاری مترجم او تشریح کوونکي قتل کړی دی تا عام قتل نه دی کړی تا د محمد رسول الله د سیرت بیانونکي قتل کړی دی په والله العظیم چې د رمضان المبارک د میاشت راځي په والله د قرآن به په چغو چغو الله ته جاړي چې الله دا ظالم تباه کا دا هلاک کا بس مکه نه باسه الله داسې حشر ورسره وکړه لکه څنګه چې تا د عادین او سمودیانو سره کړی الله داسې راښکاږه لکه څنګه چې تا قارون په ځمکه باندې راښکلی او د هر سحر به دا قرآن دا چغې وایي ځکه د شیخ رحمه الله دا روټین و چې هر سحر به د قرآن درس ورکړو هر سحر به د قرآن ترجمه کوو والله العظیم نن سهار ما د شیخ پاڼه کولاو کوم ویلې زه څوک به ترجمه وکړي خو د شیخ پاڼه غلې وه د هغې نه د ترجمې اواز نه راتله هغې نه د قرآن تفسیر نه راتله ما د هغه منبر تصویر ولیده چې په کوم منبر باندې به شیخ ناست و ترجمه به یې کوله هغه منبر دومره یتیم پروت و دومره جړېدلی دومره کړېدلی دومره بې عصري پروت و قسم په الله زړه مې چغې والي په والله العظیم د دنیا نه مې زړه تور شو چې ظالم انسانه ای قاتل انسانه ای د الله باغي انسانه ای په مخ د ځمکه د دنیا جهنمي انسانه ای وحشي انسانه ای بېدینه انسانه ستا په دې وجود کې دومره زړه نه و چې تا په شیخ باندې لږ رحم کړی وی دا تا څه شي دومره مجبوره کړي هغه خو دا خبره کوله لا اله الا الله والله العظیم که دا هغه بله خبره وه د هغه خو ټول عمر ټوله زندګي د الله د قرآن د تفسیر په بیانولو کې تېره شوې ده د هغه خو ټول عمر د اختر نه پس به د نبي علیه السلام د سیرت دوره کوله او هغه به بیانوله ستا د الله رب العالمین سره دومره نفرت د محمد رسول الله د احادیثو دومره دشمن وي د اسلام دومره دشمن وي دومره لوی غدار انسان وي د توحید دومره دشمن وي چې د هغې یو بیانونکی یو مدافع تا داسې په بېدردۍ قتل کړ خو یو شی موږ ته تسلي راکوي په یو شي باندې زموږ زړه هغه اطمینان خوري چې الحمدلله الله ورځ د قیامت پیدا کړې ده الله ستا شکر دی که دا ورځ د قیامت نه وي او ته نن موږ رب نه وي موږ به د چا در کې جړلې موږ به د چا خوا ته تللې موږ به چا ته خپل فریاد کولې الله تا هر څه ولیدل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الله وی ما ته د غافل ګمان مه کوه الله رب العالمین غافل نه دی الله دا هر څه ګوري دا شی موږ ته تسلي راکوي چې الله تا خپل د عظیم انسان د ستر داعي شیخ سردار ولی رحمه الله د هغه مظلومانه قتل ولیدل الله د هغه قاتل ته پیژني الله تا قرآن کې ویلی دي انا من المجرمین منتقمون الله تا قسم خوړلی دی فوربک لنسألنهم اجمعین الله ته وایي زما د رب دی تا ویلی دي چې ستا په رب مې دي قسم چې زه به ترې خامخا تپوس کوم الله ته ترې تپوس الله داسې هلاک که لکه قارون چې دی هلاک الله داسې تباه که لکه قارون چې دی تباه که الله داسې غرق که لکه فرعون چې دی غرق که الله داسې ودردوه لکه موږ یې چې ودردولو الله په نسل کې یو دانه هم پاتې نه کړي الله رب العالمین موږ ته وښیه زموږ زړونه په یخ کې داسې خراب که الله رب العالمین داسې معامله ورسره وکړه ته قادر ذاتي قدرت لرونکی داسې راونیسه د خپل قدرت موافق یې راونیسه الله رب العالمین بچي یتیمان که الله ښځې کونډه که الله په خپلو غوښو یخته که الله تا ته سوال کو د جمعې ورځ ده
من ډیر مظلوم وي ستا نبی وایي چې د مظلوم دعا الله بې حجابه قبلوي الله زموږ دعا قبوله کړه د قاتل تباه و برباد الله د خپل قدرت موافق معامله ورسره وکړه الله که چا مشوره ورکړي هغه هم ورسره تباه کړه الله که چا اشاره ورکړي هغه هم ورسره تباه کړه الله که د کومې ډلې او تنظیم رالېږلی هغه هم ورسره تباه کړه الله که د حکومت په مشوره باندې دا کار شوی الله دا حکومت هم ورسره تباه کړه او په آخره کې زه د امارت اسلامي د افغانستان د مشرانو نه دا اپیل کوم چې څه وخت نه ستاسو نظام راغلی دی د اهل حدیثو د موحدینو د علماو وینې د ځناورو په شانتې تویېږي د دې د وینو سیلابونه د افغانستان نه را روان دي ټیک د ستا میډیا به یې موږ ته نه ښیي خو الحمدلله د موحدینو چغې الله موږ ته رارسوي د هغوی شهادتونه موږ ته رارسېږي موږ د تاسو نه دا تپوس کوو یو نه شو دوه نه شو درې نه شو څلور نه شو تاسو خو د متوکل رحمه الله په شهادت هم ویلي چې قاتلان به زر گرفتار شي موږ ته هم تسلي راکړې وه د بل په شهادت هم راته ویلي قاتلان به زر گرفتار شي دا څنګه نظام دی دا څنګه حکومت دی دا څنګه ماحول دی دا څنګه مشران دي دا څنګه حکمرانی ده عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خو به ویلي که چېرته د سید په غاړه د ساحل د دجلې په ساحل باندې یو سپی د لوږې نه مړ شي نو عمر فاروق دا یریږي چې الله د دې لوږې سپي د مرګ د وجې نه ما راونه نیسي دا دومره موحدین چې شهیدان شو دا ستاسو په حکومت سوالیه نشان دی یا خو دا خلک تاسو سپورټ کوئ چلو تاسو یې نه کوئ کومه دی قاتل د رڼا ورځ کې د کابل په ښار کې زما شیخ قتل کیږي کومه دي ستاسو هغه استخبارات کومه دي ستاسو هغه امنیت کومه دي ستاسو هغه فوج کومه دي ستاسو طاقت تاسو خو امریکې ته د شکست دعوې ورکولې تاسو خو روس ته دمکیانې ورکولې اوس خپل مسلمان قاتل نشي پیدا کولی ستا په امارت او ستا په حکومت باندې توف شه که چېرته تا د شیخ رحمه الله قاتلان پیدا نه که ستا د حکومت په جامه باندې به تور داغ ولګېږي چې تا که د شیخ قاتلان پیدا نه که یو نه شو دوه نه شو درې نه شو یاد وساتئ که په دې ظلم کې ورسره تاسو شریک کې هغه ورځ نږدې نه ده لرې نه ده چې الله رب العالمین در باندې دا د ظلم کټۍ نسکوره کړي او د هغه الله په پکړ کې راشئ چې هغه قهار ذات دی قادر ذات دی جبار ذات دی هغه الله به م راونیسي په والله العظیم چې د یو موحد تپوس به درنه وکړي ای زما محترمو که چېرته تاسو د دې شیخ رحمه الله قاتل گرفتار نه که د قیامت ورځ به یي شیخ به په وینو سور باندې راپاسي د الله مخې ته به ولاړي الله ته به وایي الله زما خو جرم دا و چې ما لا اله الا الله ویله الله جرم مې دا و کوم نبي چې ستا کتاب موږ ته بیان کړی الله دا کتاب مې دې خلکو ته بیانول احادیث به ولاړي الله دغه احادیثونه بیانول د امام بخاري رحمه الله صحیح بخاري به راپاسي الله ته به وایي الله دغه به زما درس کول د بخاري که درس ته خو به ډېر کسان ناست دي د افغانستان عوام به راپاسي د پاکستان عوام به راپاسي الله ته به وایي الله دغه موږ ته حق بیانو د موږ ته انسانیت ښودلی الله د توحید خبره به یې کوله الله ستا وحدانیت یې بیانول الله ستا د نبي د سیرت نه موږ ته خبر کړي دا ټول به راپاسېږي او الله ته به سوال کوي الله موږ ته انصاف راکړه بل طرف ته به دا قاتل ولاړي او که حکومت د دې په قتل کې شامل وي زموږ ګمان دی چې هغه به نه شامل که چېرته شامل وي دغه حکومت به هم ولاړي دغه ګروپ به هم ولاړي دا ډله به هم ولاړئ او دا ټول به سوال کوي چې الله دا مجرمان دي دوی سره داسې معامله وکړه داسې تباه کړه داسې راونیسه الله سمې دې جهنم ته ور داخل کړه که چېرته تاسو د دې تپوس ونه کړو الله رب العالمین شته الله رب العالمین به د دې تپوس کوي په آخره کې د الله رب العالمین د طرف نه تقدیري فیصله وه موږ د الله رب العالمین په تقدیر باندې راځي ما مخکې هم دا خبرې کړې وي کله چې شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله شهید شو ما د هغه په شهادت د موقع په مناسبت سره هم دا خبرې کړې وي چې زموږ تاریخ وګوره سیرت راوچت کا زموږ اوراق د تاریخ د دې نه ډک دي چې پلانکې شهید شو شهید شو شهید شو د وینو نه زموږ اوراق د تاریخ هغه ډک شوي دي شیخ سردار ولی رحمه الله
خو د سلفو هغه تاریخ را ژوندی کړ لکه څنګه چې محمد رسول الله د وجود نه وینه وتې وه لکه څنګه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په چړو سوری شوی و لکه څنګه چې عثمان غني رضی الله تعالی عنه په چړو سوری شوی و لکه څنګه چې علي رضی الله تعالی عنه شهید شوی و لکه څنګه چې طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه هغه د احد په غزا کې د مشرکین مکه د طرف نه په چړو سوری شو په جسم کې روغ ځای پاتې نه شو لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حمزه رضی الله تعالی عنه په چړو سوری شو وجود کې روغ ځای پاتې نه شو لکه څنګه چې زمونږ سعید ابن مسیب رحمه الله لکه څنګه چې زمونږ هغه جبیر ابن مطعم رضی الله رحمه الله لکه څنګه چې زمونږ امام احمد ابن حنبل رحمه الله په جیل کې دا د سلسله د قربانۍ یو داستان او سلسله د وینې یو سیلاب د هغه وخت نه را روان دی شیخ عبدالحمید رحمتي رحمه الله شیخ متوکل رحمه الله او شیخ سردار علي رحمه الله هم هغه تاریخ را ژوندی کړ په والله په دې باندې زمونږ ایمان تازه شو وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد په دې باندې زمونږ ایمان نورم باغ شو چې الله ستا شکر دی چې تا دومره حق عقیده را کړې ده دا یاد وساتئ چې حق دې بیانول حق دې چېرته بیانول دشمنان هم دې ډېر او قاتلین هم دې ډېر که دا خوږې خبرې دا د مزاج او د نفس خبرې دا د خواهشاتو خبرې شیخ سردار ولی رحمه الله کولې نن به قتل کېدې نن به شهید کېدې که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په آغاز کې دا خوږې خبرې کړې وې چې ټیک ده تاسو هم د خپلو الهو بندګي کوئ موږ به هم کوو مشترکه ژوند به تېرو دا ورسره مشرکینو منله که نه منله که نه نو بیا به د الله په رسول باندې وار کېدل د طائف په میدان کې او د طائف په سفر کې به دا هغه غاښونه هغه به زخمی کېدل سر به زخمی کېدل د احد په غزا کې به د هغه غاښونه شهیدان کېدل ای زما محترمو چې دا کله د شهادت ته نوبت راورسي دشمنان دې ډېر شي حاسدین دې ډېر شي پوه شه چې ته په حق باندې هغه دعوت بیانې چې د کم دعوت دپاره زمونږ سلف قربانیانې ورکړي دي او ای قاتله تا خو هغه تاریخ د مشرکین مکه را ژوندی کړ ته د هغه مشرکین مکه بچی وختلي ته د هغوی پر کټۍ وختلي ته د هغوی اولاد نه وختلي ته د عبدالله ابن سبا رور وختلي ته د عبدالله ابن ابی رور وختلي ته د عبدالله ابن سلول رور وختلي کوم عبدالله ابن ابی کوم مشرکین قریشو چې د احد په غزا کې د رسول الله په تره باندې وارونه کړي وو د هغې زخمي کړي او هغې ټوټې کړي ته خو د هغه مشرکین مکه پر کټۍ وختلي چې کوم مشرکین مکه په طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه باندې د احد په میدان کې د الله د رسول په دفاع کې وارونه کول تورې چلولې غشي چلول هغه د خپل ټټر د خپل سینه د خپل وجود پر هر که زره یې کړه ویش کول ټوټې کړه ګوتې شلې لاسونه شل شو په جسم کې روغ ځای پاتې نه شو او تاسو بیا هم هغه وهل د هغوی پر کټۍ وختلي تا ته زه په دې باندې زیری در کوم انجام دې نږدې دی ته وګوره تاریخ د خپل نیکونو ته وګوره مشرکین مکه چې د اسلام مقابله را واخسته د رسول الله مخالفت را واخستل د اهل حق سره غزوات شروع الله څنګه په بېدردۍ الله څنګه په ذلت په رسوایۍ او په ذلت او شرمندګۍ د دې مخ د دنیا نه رخصت که که نه د عبرت دپاره یې موږ ته نشانه ونه ګرځو دقه شان دې به ته هم الله زموږ دپاره د عبرت نشانه ګرځي الله رب العالمین نه سوال کوو چې الله د جمعې مبارکه ورځ زموږ شیخ سردار ولی رحمه الله په زړه سورې په جسم پر هر الله سر د تن نه جدا داسې ټوکړې ټوکړې ستا خواله درغلی دی الله ته کریم ذاتي ته رحیم ذاتي الله ته ورته ښایسته پټۍ په دې زخمونو باندې ولګه الله ته د ملهم پټۍ د په زخمونو باندې ولګه الله رب العالمین ته ورسره د عافیې معامله وکړه الله د جنتونو سردار یې جوړ کړه د جنتونو مېلمه یې جوړ کړه الله ته کریم ذاتي ستا په قرآن یې غیرت کړی دی ستا د قرآن د وجې نه درغلی دی ستا د نبي د احادیثو د بیان د وجې نه درغلی دی الله ته ورسره د رحم معامله الله شهادت یې قبول الله څومره ملګري چې زمونږ شهیدان شوي دي د هغه ټولو شهادتونه قبول الله د ټولو شهادتونه قبول الله شیخ عبدالحمید رحمه الله هغه هم ظالمانو شهید کړی و د هغه شهادت هم قبول
الله د شیخ متوکل رحمه الله شهادت هم قبول کړي. الله د افغانستان د نورو داعیانو نور عوام موحدینو چې کوم ظالمانو شهیدان کړي دي الله د هغوی شهادتونه هم قبول کړي. الله رب العالمین کوم علما چې ژوندي دي الله د هغوی حفاظت وکړي. الله موږ ډېر د وحشیانو په معاشره کې ژوند کوو. الله هر طرف ته شرمخان دي. دا قیمتي انسانان ستا د موږ نه جدا کوي. الله ته د دې خپله حفاظت وکړي. الله د خپلو ملایکو په لشکر باندې د دوی حفاظت وکړي. الله رب العالمین موږ ته د قدر توفیق راکړه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا.